ډاکټر نجيب الله د شهادت څخه وروسته ولې دومره محبوبیت پیدا کړ؟ اشرار او پخواني جهادیان ولې ترې کرکه لري؟ جهادیانو جهاد کړی او که د مفاداتو جنګ یې کړی دی؟ دا هر څه په دې ویډیو کې وګورئ او د ویډیو تر اخره راسره ملتیا وکړئ. ډاکټر نجيب الله د وخت ستر وطن دوست او صادق ولسمشر و چې په مقابل کې جهادي رهبران د جهاد په نامه راپاڅېدل او د جهاد په نوم یې د پاکستان او ایران په خوله وطن لوټې کړ. جهادي رهبرانو نه یوازې وطن وران کړ بلکې د وطن هره شتمني یې په پاکستان خرڅه کړه چې نظامي تجهیزات هم پکې شامل وو. دا چې ولس ویښ شوی دی په ښه او بد پوهېدلی د جهاد په نوم چې وطن چا لوټې کړی ولس ترې کرکه لري او په مقابل کې د وخت ستر زړور ولسمشر ستایي. نو پخواني مجاهدین دا نشي زغملی او مقابل کې زشت الفاظ استعمالوي تر څو د ځوانانو ذهنیتونه واړوي خو حقیقت هیڅکله نه پټېږي. تیره ورځ پخواني جهادي ټیکهدار تورن اسماعیل هم د اتل شهید ډاکټر نجيب الله په هکله کاذب الفاظ استعمال کړل چې د ګڼ شمېر ځوانانو د غبرګون سره مخ شو. په دې اړه د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه او د هیواد پخوانی ډیپلوماټ او اوس په لندن کې حقوقي وکیل دی عزیز الدین مارج داسې لیکي: د ډاکټر نجيب سپکاوی یوازې د پنجاب یا ISI شرمېدلي جاسوسان او غلامان کوي. د پخواني ولسمشر ډاکټر نجيب د شخصیت یا د نوموړي د کړنو په هکله که څوک علمي، منطقي او مستند د اسنادو او شواهدو پر بنسټ حتی منفي یا په بد القابو یا اوصافو ورکولو هم بحث کوي خو کیدلی شي د تیروتنې، خطا یا ناپوهي له وجې سم یا کره ځواب ترلاسه کړي یا یې پخلی وشي. خو که چیرته یو ستر مستند غل، د زرهاو بېګناه خلکو قاتل، د بیت المقدس د ځمکو غاصب، د ایران او پنجاب ښکاره جاسوس، د روس سره د جهاد په نوم پروتوکولي غلام، ملي خاین او لوټمار لکه تورن اسماعیل راپاڅي او د پنجاب یا ISI په خوله د ډاکټر نجيب بد ووایي یا د نوموړي له شهادت څخه چې د پنجاب په امر د وطن د دفاع په لاره کې شهید شو انکار وکړي، د زغم وړ خبره نه ده بلکې په دې معنا ده چې اسماعیل له یوې خوا خپل ځان شرموي او له بلې خوا دا ثابتوي چې نوموړی د پنجاب وفادار غلام دی. دا وجه وه چې کله نوموړی طالبانو ونیو د پنجاب په امر بیرته راخوشي شو. حال دا چې طالبانو خپل دومره غټ دښمن کله ژوندی پرېښوده. یادښت: هغه پریکړه چې باید پروردګار وکړي چې څوک شهید دی او څوک شهید نه دی. تورن اسماعیل خپله دا پریکړه کوي. له ملتیا مو مننه کوم. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ او که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی سبسکرایب یې کړئ تر څو زموږ هره ویډیو وکتلی شئ. تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم. ښاده او بریالي اوسئ.